کم شی که په انسانانو کې دی که په پیرانانو کې دی چې تا د الله د عبادت څخه رامنع کوي د طاغوت دی چې تا ته د خدای عبادت مکه بس هغه طاغوت دی تا د رب عبادت رامنع کوي که انسان دی که پیری دی که شیطان دی د طاغوت دی دویمه ترجمه ګوردارو کې تفسیر اوس دغه طاغوت څوک دا خپل دغه څوک چې طاغوت ترجمه پر اولیاء ورړوي د مفتی شاکر دی که منیر شاکر خبيث ولی خدا اوس د روزي مخکې ویډیو وکړ خلکو ته تراویح په اسلام کې څه حیثیت لري او تراویح د الله عبادت دی دي خلک ځینې رامنع کوي وایي تراویح په اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري نو چې هیڅ حیثیت نه لري د عبادت د خلک رامنع کړل دي خلکو تراویح پرېښولې نو لوی طاغوت ته ځکه د مخلوق او د خالق په مابین کې سبب د منع د عبادت جوړ شوی تراویح په اتفاق سره په اسلام کې حیثیت لري د صحابه د دې دوره سره د دې دوره پورې د تمام دنیا محدثین فقها مفسرین علماء اولیاء د تمام نړۍ زر کلنه صدی کې هیڅ دا خبره نه کړې ټول نړۍ پر دې اتفاق لري چې تراویح په اسلام کې یو عظیم حیثیت لري او ټول نړۍ مسلمانانو صحابه سره د دې دوره پر دې اتفاق لري چې تراویح په اسلام کې 60 رکعات کم اندازه ده د 60 رکعات کم نشته ټول نړۍ پر دې اتفاق نو دا چې اوس څوک خلک منکی چې لس رکعات وکړي یا ته وکړي یو د سره په اسلام کې حیثیت نه لري دا طاغوت بولي ځکه ستاسو د رب په مابین کې د عبادت څخه مانع جوړ شو الله د عبادت اسلام مخرو طاغوت دغه توای نو طاغوت څه ولې چې د خدای د عبادت څخه خلک منع نورم ډیر کفریات دا خو ډیر بدبخت انسان ډیر سخت کفریات وایي دیر نارواوی خبری کی دیر د خدای د دین څخه ورځ د ابل خلق لري کی لو دشمنی د الله د دین اخستره الله د خپل قهر او عذاب نازل کی کله انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات تخلو راچی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې داسې خبري وکړي د ګستاخی او عزت الله رسول د خپل ذات په خاطر نه منه اعوذ بالله زه د ذات په خاطر نه منه زه دې خاطر منه چې د خدای نبی د خپل ذات په خاطر نه منه اوسه چې الله نبی کړي نو در هغه مخکې تر د بزرګیو د حقانیت او د ایمان منی کې نه مني د څلوي کله مخکې منی کې نه مني کله منی ام کافر کله د الله تعالی په باب کې د خبرې کی کله یوسف علی السلام په باب کې وکړي کله صحابه کرامو ته نسبتونه کی امام بخاری رحمه الله په باب کې وکړي امام بخاری صاحب یادی ویرا د درواغ ته حدیث کې تړلې دي ویرا پر حدیث درواغ ویلي دي د حدیث ته کړلی د ځان سره کړلی و دا غلط نو نصیب به چرشنه سره د وری بل وزدر او شو د جوړ کړه تاسو نسبتونه دغه امامان ته د خدای ظالم کی دا لوی قاتل دي کنه اجرتی قاتل دي په پیسو باندې قتل نه کړ دا زمانو سره قاتل دي خدا بدبختی ده بس اوس په مسلمانانو کې د نوې دینونو پښتانه خلک دي اکثر انقلابیان دي بس نه یو حکومت خوښ دی چې ورځ حکومت راځي سبا دې په ساخته دي چې هغه نړۍ پر دابل خواړ یو ورځ دی یو حکومت چې کار یې تر کړی هغه دی ونړي دابل دی راځي چې هغه کار یې تر کړی بیا راپورته سي جلوسونه شروع دي دابل دی راځي نه یو دین خوښ دی بس انقلابیان دی ورځ په یو دین باندې بل ورځ بل دین نو دا غنی جنون د پښتنو اوس خوشي دي بس دا ځوانان خلک دي پر دې فیسبوک میډیا باندې مونږ شاکر دی او مفتی شاکر دی او دا صحت وایي او دا فلانه کې عمر دي علاقه خلک هم سختای دغه حق دی وایي چې حق وایي خدا زغ دی وکي چې دا قانون کفري قانون دی زره دي خلاف ورته کېږم دا قانون په اسلامي قانون اړه نه دی راغلی او دا ته دی راولاټ چې حق وایي رجل شل کار دا کافرانو مشکل څنګه کې وسیدل ټول قران بعظیم آیاتو د قران پاک لیلی آیاتونه بسته سور د قران د جهاد په باب کې راغلي و د دې ته اعلانونه کړی چې د دې دشکر تیارولو د امریکایانو د کافرانو خلاف جهاد او دغه به حق دغه ناره دې کړو د جهاد اعلان دی وکي دغه حق دی وایي بس دا حق دی چې دلته اولیاء او ګستاخی وکړي د انبیاء ګستاخی وکړي د مانځه ګستاخی وکړي د لمبوچي ګستاخی وکړي د قران ګستاخی وکړه د حدیث ګستاخی وکړه امام بخاری توهین وکړه دغه حق دی قسم دی په دوه ټکو ملایي مولا نه دی بس دا قران پاک ترجمه خو هر پنځګری وسیزه کړی ده بلا مختنی ولې دي د ځان څخه ترجمه دي کېدل د بل چمن کې یو بدبخت پیدا سوري ابل جماعت ته ویډیو راوړي رزیل انسان دی یو اني سړی دی بس خلک ورته ناس دي بلا قران پاک ولولې دي وې تفاسیر نه مني
تفاسیر چې لیکل دا نه منم بس خالي قرآن چې لیکل دا غواړي نو سره نست چې دوی پښتني ځنیو کې چې ته د الف لام میم ترجمه شروع کړه سره دا ترجمه وک قرآن چې څه ویلي الف لام میم ترجمه ته شروع کړه وکړه څه ترجمه او چا له ترجمه لیکلې تار کوم ځای سیده کړل ترجمه نه څه کولای متشابهات دي چا ویل چې د متشابهات څه دي قرآن کې الله ویلي چې الف لام میم متشابهات څه دي زمړي چې قرآن په چې استاد نه ومني قرآن نه سیده کولای دغه عجم خلک د قرآن دی استاد نه سیده کولای ته څنګه وایي چې واځه تفاسیر نه منم بس ته قرآن پاک څه ویلي هغه خپل ځان سره د قرآن ترجمه ته چا دروښول چې هغه سبا یو قصه کول الله دې شهادت قبول کړي کله کله یو قصه یو مجاهد ته کول ولا اول ما په باګرام کې یو سلفي سره باسو ولده ولتر ته ما ته مشرکی والمال ولي ولتر خدای غیر د بل چا خبري بده والمال بیا کوم ولي مشرک ته ودور ولي والمال ته قرآن شریف په تعالی باندې وایي کړي پر استاد ولده بیا پر استاد ما خدای د استاد خبري منل دي چا غوي د الف د ابي د تیر د سیر په خدای خو د قرآن شریف نه وایي مقصد نه دادی چې عوام خلک بس پر دې میډیا باندې اسمه ته د انقلابیان دي دا خوښه ده چې څوک نوې دین راوړي زر کاله یو طریقه روان و یو دین روانو زر کاله تراویح کې د شر رکعات کې د زر کاله اولیاء او زیارتونه او خیر او خیرات او ختمونه نن دغه په کولی په خپل باندې خلک جوړېدلي دي خپل دین بد بولي او دغه په کول والا په خپل باندې روان دي دغه څه خبرې امیان خلک دي خپل ټول دین ته شرک وایي ټول دین بد بولي ټول دین ناروا بولي او دغه یو څوک چې داغه نه دین معلوم دي نه نسب معلوم دي نه ایمان معلوم دي نه مذهب معلوم دي په خپل باندې ولاړ ما ته خلک دا اوس روزه کې د درې واره ملګرو مسجان کړی د دې مفتی شاکر دی کوم نه شاکر خبيث کړي دي خلاف خو تولی بیان نه کوي مان دا په دې ولا که ارزي دا خو امي سره دي مولا نه دي هغه دي مولایانو سره اخته دي زموږ ضرورت هم نشته مناظره دینه کې د پیښور مولایانو ته جوړېدل دي مناظرې خبر ته نه کښې نه شکلستلې ده په دوه ټکو عربي نه پوهېږي په دوه ټکو نه پوهېږي بس دا د قرآن پاک ترجمه پر میډیا ناست دي څه په کولې کوز ورته ایښي دي داسې دا خولي د سړي د زوی نه چې تفسیر کړی د ملا سره دا خولي نه شي دا د مولا خولي نه چې تفسیر کړی پر دغه طریقه باندې بیا ادبي مابلکه حشپه چې پر سر یې دا چیز نشته پر سر یې نو بس پر سر باندې یې سره بالا ورته ناست دي پر میډیا باندې غږیږي خلک هر څه چې وایي چې هر څه د خدای لاس اخیستی دی ویل هغه وایي راځي مقصد مې دا اصل طاغوت کی خبره وا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الله بلا كيف څوک چې کفر وکړي بالطاغوت طاغوت څوک دی هغه څوک چې تا د الله د عبادت باندې څوک چې تا ته خیرات مکه او خیرات عبادت دي څوک چې تا ته دعا مکه او دعا عبادت دي څوک چې تا ته ختم قرآن مکه او ختم قرآن عبادت دي څوک چې تا ته تراویح مکه او تراویح عبادت دي کړي دي عبادت خو ټول عبادت دي د دې څه څوک باندې دا پنځپیرانه باندې پنځپیرانه پر اولیاء ترجمه وراري ځای طاغوت هر څوک چې ستاسو د رب په مابین کې حائل شو دا طاغوت